تغنی بالقرآن څو معناوې لري. تغنی بالقرآن یا په معنا د استغنا. دا استغنا چې اخر کې د ذکر کړی دی یستغنی به، دا بیا دوه احتمال لري. یو دا چې اول آیات کې ورته اشاره شوې ده، قرآن عظیم شان چې نازل شو امت مسلمه ته د نورو کتابو د کتلو ذاتي ضرورت نشته چې تورات ګوري، انجیل ګوري، نور کتابونه ګوري. باید سړی په قرآن ځان د ټولو ادیانو نه مستغني کړي. ولې رب کریم اولم یکفیهم انا انزلنا الیک الکتاب، ولې دا کفایت نه کوي دې دپاره چې ما تا ته قرآن نازل کړی؟ دوی په تورات څه چیشته ګرځي، په انجیل څه چیشته ګرځي، په نورو صحایفو په نورو اخبارو څه چیشته ګرځي. استغنا عن الادیان السابقه. دوم معنی د استغنا عن المال. چاته چې د قرآن عظیم شان علم خدای پاک ورکړی، د قرآن عظیم شان حفظ خدای پاک ورکړی، هغه دنیا څه کوي چې په دنیا پسې منډې وهي. دا قرآن صفت غنا ده. حضرت پیغمبر علیه السلام جود چې په روژه کې تر ټولو وختو زیاتېدو، بیا د جبرائیل امین په ملاقات کې تر ټولو وختو ډېر زیاتېدو. خو یوه وجه موږ تاسې چې مخکې ذکر کړې دا وه چې د قرآن دورې کوه، او قرآن د الله کلام ده. هغه چې په زړه کې ځای ونیسي زړه مستغني کېږي. دا بخل خو د کنجوسي د وجې نه چې سړي زړه وږي ځکه بخل کوي. چې زړه موړ شي غنا په زړه کې راغی. اصل غنا د چا ده؟ د زړه ده. بیا په لاس کې بندښت نه کوي چې څه لري هغه بیا صرف کوي. خو چې زړه وږی وای بیا به زه څه کم، کور به جوړوم، موټر به اخلم، واده به کم، پلانکای به کم، زړه هلته بخیل شي، زړه وږی. نو یا وای د استغنا نه استغنا عن المال، یا استغنا عن الادیان السابقه. یو معنا د تغنی استغنا شو، هغه دوه احتماله. دومه معنا د تغنی جهر بالقراءت، چې د نور روایتونه څوک چې په خل لهجه قرآن عظیم شان وی رب کریم ډیر په راضي کېږي، دا غوږ نیول کنایه ده د قبولي نه چې الله غوږ نیسي قرائت ته چې په زور یې څوک یعنې ښه یې قبلوي. د الله تعالی کلام ده. تغنی بالقرآن دومه معنا جهر بالقرآن. دریمه معنا د تغنی شغل بالقرآن. موږ تاسو په خلکو کې رواج ده، عربو کې پخوا رواج چرت په چیشي برابرې په سندرو. دیکان یوې کوي، ګورئ په کاروبار لګیا ده، یوې کوي د ځان سره مصری بولي، شپون رمه پیایي د ځان سره مصری بولي، مسافر په سفر روان ده په اوښانو سپاره دی مصری بولي. موږ په پښتو کې د طالبانو په پښتو کې نعتونه ورته وایي، دی خو مصری، خو دی په دغو لګیایي ګڼګڼی د اواز ژبه خورول په دغو شی کوي، ولې په قرآن نه کوي؟ حضور ذهن مشوش کېدن چې په یغو ورکوي چې سوچ مې په یوه طرف ته شي، خپل کار په مخ بوزم، سفر په مخ بوزم، چې اشعار ویایي چې نورو شیانو کې د سوچ نشي بند. عمر دې ورسره ضایع کېږي. شغل خو بند شو د نورو کارونه، خو ثواب شته پکې. قرآن ویایا که یوې کوې، که سفر کوې، که بل کار کوې، تلاوت ورسره کوه، ټیم به دې قیمتي شي. قرآن عظیم شان باندې ګڼګڼی کوه. هغه بهترین شاعر چې په جاهلیت کې ډېر ښه اشعار ویلې، چې کله په اسلام مشرف شو بیا اشعار ونه ویلې، مخکې یو ځای کې تیر وه. ولې وایي بس زما دپاره قرآن کافي ده. چې ښه صوت هم خدای پاک سړي ته ورکړی نعمت ده، او ښه قرآن هم زده وي نعمت ده. نور علا نور چې دا جمع کوي، ولې دغه کې کوشش نه کوي. خو چې نعتخواني څوک زده کوي، دا چڼیان یې که دا مشران طالبان یې د ځان سره په کوټه کې هم سندر بولي، چې په لارې روان یم دغه ګڼګڼی. وخت چې نه کې ځای دا مخکې چې هغه مولوي صاحب چې دلته راغی، چې قاري فیاض په نامه کتاب چې تلاوت ویلې، هغه به داسې که دا فیاض د ما ورور قاري و، ډېر بهترین تجوید یې ویلی و او ډېر بهترین حافظ هم و. هسې تر دغه پورې درښیم. میرامشانه
منصري ته د موږ خور راوسته په خور پسې راوسته نو بیا یې ما ته دا حال ویلی اوس خو نو دی شهید حالت چې وایم وایي د دغه طرف نه مې په موټر کې تر یغ ځای پورې 18 سپارې تلاوت وکړو دیغه خانه چې راتلم خو هغه خوريونه او دا کنکي مو دي کله کله به دیغه سره مشغولم دا پاتې 12 سپارې مې دیغه هم د کنه را تلاوت کو په موټر کې تاګ راته کې ټول قران عظیم شان ختم کو او عجب خدای پاک دا خاصه ور کړو ما په سپامو مازیګر نه بعد چې د دې باندې چکر نه طالبان وځي چې اوت د دې بشونډې خورېدې لګیا به په تلاوت باندې دسی قرآن عظیم شان یادو په ټول ختم د تراو کې یوه فتحه هم نه ده اخیستې په ټول ختم د تراو کې درې سپارې ختم هم کوو دوه سپارې ختم هم کوو کم زیات یوه فتحه هم نه ده اخیستې خو اوقات یې نه ضایع کول چې په لارې به روانو لګیا به تلاوت به کوو په موټر کې ګورې دا به تاسې نه یې لیدلې تر اوسه پورې 18 سپارې قرآن شریف مې وایي د یوه طرف نه تلاوت کو 12 سپارې مې د یو طرف نه تلاوت کو ټول قرآن عظیم شان مې په موږ یې د ذکر وخت نه لرو یو په وخت نه لري زه خپل حال کله د مجبوریت نه ښکاره کوم دا جلسو مرسو کې د خلکو ته وایم د ملایان چې ډېر دروغ وایي د مجاهدین چې ډېر دروغ وایي چې موږ خلاص نه یو مهم کار باندې لګیا یو ما زه ورته په دا موټر کې چې کوئ زه الحمدلله چې چیرې په سفر باندې روان شم تقریبا د امام رباني صاحب ختم د امام معصوم صاحب ختم د امام شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ختم که وقت پسې زیات شو د صبغت الله صاحب ختم چې وخت که پسې زیات شو د خواجه بقیب الله صاحب ختم که وخت پسې زیات شو د شاه نقشبند صاحب ختم هر ختم دا اصول دي مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 د امام رباني صاحب ختم مخکې او شاته سل وارې درود مابین کې 1500 وارې لا حول ولا قوه الا بالله د امام معصوم صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې حسبنا الله ونعم الوکیل د شاه نقشبند صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین د خواجه باقی الله صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې یا باقی انت الباقی د صبغت الله صاحب ختم سل وارې اول او کې سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې لا اله الا الله د حضرت نور المشایخ صاحب چې دلته زیارت ته مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې یا خفي لطفي ادرکني بلطفک الخفي د حضرت ضیاء المشایخ صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدین 1500 وارې درې ختمه کړي څلور ختمه کړي 15 ختمه کړي زراو ورته درود شریف ورسیږي زراو وارې د 1500 چې سره جمع کې دا ورسیږي دیغه په مابین کې کله کله خبرم کې کوو د مرګ سره مجلس هم کوو سهار به ما الته ورزش کوو په ورزش کې به د ما سره یو خپل موټروان و یو د دې مشهور ورور چې اوس دلته کال په سر کې راغلی اوس ګردیز کې مسؤلیت ته ډېر به دا نور ملګرو سره به نه تلو ځکه چې روان به شو په دا سهار په ورزش باندې راګرځېدو به یو 25 منټه نیمه ګنټه دوی مې په دې پوه په دا لارې باندې له تایپ کوئ تر یو ځای پورې اوله لطیفه بیا تر دومه بیا پنځمه چې شپږم ذکر سلطان ته به را رسېدو نیمه ګنټه به پوره کېده بېرته به راورسېدو دغه له تایپ ټولې وشوه وخت شته که نه شته خو هغه وخت موږ په مجلس تېروو په ګنټو مزل وي په موټر کې یا بټیر په لاس کې په موبایل لګیا یا چې دو سره شناخته یې موږ پښتانه یو وخت کې ما چاته ویلې مالې دا ښځه د بې اتفاقۍ دا ګټه ده په حرم شریف کې سږ خو داسې شیان ډېر نه و خو مخکې حج ته چې زه تللی وم ترکیه مصر ایرانیان اندونیزیا سودانیان هر یو قوم انډیا بنګالیان هر یو چې حج ته ځي ګروپ ځي په طواف کې هم ګروپ وي یو یې مخکې دعا په زوره ویایي په هر طواف کې دا نورې ټول پسې ویایي ډلې خو پښتانه به دوه په یوه لار ونه ویني
که سره یو ځای شو دغه ښه ده د بې اتفاقي ما ورته خندل مالې دغه یې هغه ده چې په طواف کې دوه سره یو ځای شي دستي مجلس سره شروع کړي د کور په مجلس سره غږېږي دا اوس خو دا صاحبان هم ډېر تللي وو دا زموږ مسؤلین هم ډېر تللي وو په یو طواف کې دوه مشران مخ ته دي زه په پسې یم دا حال مې تور څه نه وویله که نه ملګري را سره وو دی د دفتر په معاملو سره غږېده پلانکی کار داسې شو پلانکی کار داسې شو چې دوه سره یو ځای شي مجلس ته طواف هم ضایع شي ذکر نه پاتې شي سعی هم ضایع شي موټر خو خود نه ته هغه خو د مجلسو ځای نو دلته ګورئ دغه ځای د دغه نه ثبوته نبی علیه الصلاة والسلام قرآن عظیم شان دې زده ده ته سندرې بولې تغني بالقرآن وکړه ګڼګڼۍ په قرآن کوه چې وخت قیمتي شي که یوې که یې ګرځې او راګرځې دا یو به د ټول عبادت شي سفر کوي په اوږد سپورې تلاوت کوه چې نعتونه بیایې دا سفر به د ټول عبادت شي په موټر کې سپورې تلاوت کوه ذکر کوه دا عبادت دا سفر به د ټول عبادت شي اوقات خو ولې نه لرو خو موږ اوقات پیژنو نه چې سړی وخت نه پیژني چې څومره قیمتي ده د وخت قدر به بیا څنګه وکړي پیژن وخت ټول وخت هغسې رانه برباد لاړ تیر شو که نه شو تیر ته چې پرون کوم حدیثونه وویلی شوه پرون طالبان نه و پکې موجود هغه فیض و ثواب دی ته پیدا کېږي چې هغه بله ورځ نه و پکې دا جمعه به پوره شي دی بلې را روان وي بیا دا بعضې ملګري ما نه دومره حدیثونه تېر شو د ما نه دومره حدیثونه تېر شو نن هم چا راته ویلې بله ورځ مې راته ویلې ما زه په دغو ذاتې نه شم رسېدی چې دلته په مدرسه کې ګنټې ته نه راځي بیا ما نه دومره تېر شوه هلته په کور کې ما نه عذر و رانه پاتې شو د ما نه دومره تېر شو په اخر کې خو اجمالي اجازه ټولو ته کوو اجازه خو ټولو ته کوو تشویش مه کوئ خو که اجازه وام کو هغه ثواب پیدا کېږي چې هغه کوم د ویلو په وخت کې و ثواب نه پیدا کېږي اجازه خو پیدا کېږي د آینده دپاره په درس کې خو اجازه درته وشوه لیکن هغه ثواب چې هغه د ویلو په وخت کې چې کوم اوس مو ویله سکینه نازلېږي د قرآن ذکر کېږي تلاوت کېږي ملائکې راځي سکینه هغه سکینه خو بیا په اجازې ټکي باندې بیرته تا ته نه پیدا کېږي چې بیا به تا ته ملائکې را روانې چې بله ورځ دی سبق درنه قضا و دا یې د هغې جبیره نو تغني بالقرآن بله معنی دا شوه ګڼګڼی شغل بالقرآن په دغه الله ډېر راضي کېږي الله ډېر اجابت کوي چې څوک لګیا په تلاوت دا به فضایلو د قرآن عظیم شان کې راځي حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله لوی محدث رئیس الاولیاء ننوي واري الله تعالی په خوب ولید په دا ننویم وار باندې چې راویښ شو ویې کاش کې چې ما خو دا پوښتنه تر کړې وای چې الله تعالی ته چې ته په کوم عمل سره ډېر ورنږدې کېږي په سلام واري چې بیا په خوب ولید بیا د رب کریم نه پوښتنه کوي ای الله تا بنده په کوم عمل ډېر درنږدې کېږي هغه ورته بې کلامي بیا د خدای رحم ته وګورئ حضرت امام احمد سے ورته بفهم او بغیر فهم چې څوک په ترجمه پیږي تلاوت کوي هغه ډېر درنږدې کېږي او کنه که نه پیږي الله تعالی رحم ذات ورته بفهم او بغیر فهم که پیږي که نه پیږي خو دغه یې واسطه الفاظ چې زده دي په دغه پیږي که معنا یې نه د زلم خو د ما کلام یایي څوک چې تا صفت کوي ته په خوشحاله کېږي که نه خوشحاله کېږي چې تا قصې بیانې ته په خوشحاله کېږي که نه دا خو د رب کریم صفت ته د رب کریم کلام ده نو تغني بله معنی دا ده